که چیرته تاسو دغه دوه کوالټیز یا دوه وړتیاوې په خپل ځان کې لرئ نو تاسو کامیابه یاست، خو که چیرته تاسو دغه دوه وړتیاوې په خپل ځان کې نه لرئ نو تاسو فعلاً کامیابه نه یاست. لومړی، کله چې تاسو یوازې یا په تنهایی کې له خپل ځان سره کینئ، ستاسو فیلینګ یا ستاسو احساس د خپل ځان په اړوند، د خپل کار په اړوند، د خپل راتلونکي په اړوند څنګه ده؟ که چیرته د مثبتي پازیټیوي ترې خوښ یاست نو تاسو کامیابه یاست. که چیرته له دغه احساس او فیلینګ چې ستاسو د خپل ځان په اړوند، د خپل کار او خپل راتلونکي په اړوند ده او ترې خوښ نه یاست، دا منفي نیګیټیو وي، نو تاسو فعلاً کامیابه نه یاست. د تنهایی سفر دا د اشنایي سفر ده، نو تل خپل ځان ته وخت ورکړئ، له خپل ځان سره مینه وکړئ، تل د خپل ځان په اړوند، د خپل راتلونکي په اړوند خپل ځان سره تصور او فکر وکړئ. دوهم، که چیرته تاسو د دې په کیسه کې نه یاست چې خلک به څه وایي نو بیا هم تاسو کامیابه یاست. خو که چیرته تاسو د خلکو خبرې په ځان بوج کړي، د خلکو